آدم حوا سره پښتو ویلا، خدای له موسی سره پښتو ویلا. الان التتیمه پشتو رو میخورد که میگفت او پشتوی بیمانی را در توپ میزنم، او پشتوی بیمار در جهنم پروردگار ببره. آدم حوا سره پښتو ویله، خدای له موسی سره پښتو ویله. زوردی تو نجس، پروردگار در تو را ابدا به جنت نبره، تو را ببره به جهنم. چی مردم هستن؟ یا نوشته کرده این دهری نجس غنی خان چی میگه؟ دری مولا دری، برو پشو گم شو مولا. گدی وڈی ستا خبری، مولا رو میگه گدو ود گپ میزنی، برو پس کو. اما که پیشوری باشه وسم بکشه، وسم البته ای گپ است، وسم بکشه و توانم بکشه، این به یک رقم وردار کنم که دیگه ده زندگی گپ زدن تا زبانش والله اگه قیچی نکنم. چی مردم هستن؟ یو شی زه باید په وضاحت ووایم چې د ایران او د پارسیانو جاسوسان نه عقل لري، نه منطق لري، نه په شعر باندې پیږي، نه په تشبیه باندې پیږي، نه په فلسفه باندې پیږي. دومره دا جاهله انسانان دي په پښتو باندې، خو بالکل پښتو څخه بیخي متنفره دي. دومره منطق نه لري چې بابا آدم او بیبي حوا د نړۍ د ټولو انسانانو مور و پلار وه. د پښتنو، د پارسیوانانو، د امریکایانو، د روسانو، د چینایانو، د تور پوستو، د زیړ پوستو، د سور پوستو، کم انسان چې ګوري د هغه پلارو. او بالاخره ژبې د هماغه ځینه شروع سوې، دا خو وروسته راغلی. دغه کم شعر چې ویل سوی دا یو تشبیهي شعر ویل سوی، دې کې کفر نسته ده، دا یو فلسفي شعر دی. خو دا فاشست او شوینست ایرانیان او د ایرانیانو جاسوس کله د پښتون د ادرس راځي، کله بل نه، کله بل نه، کله بل نه، خو په یو طریقه کوشش کوي چې دا پښتانه سره بد معرفي کی، وحشي معرفي کی، زناور معرفي کی. خدای په لیاس اول خو باید یو انسان په صفت شعر یو فرد ویلی، هیڅ ضرور نه ده چې د یو فرد شعر راوړو په ټول پښتون قام پورې وتړي، لکه دغه جاهل انسان دغه جاهله ملا سره تړلی ده. دومره نه کوي چې یو شاعر ته ولاړ سي او بالاخره دغه شاعر د دغه شعر تفسیر پښتنه وکړي، مفهوم پښتنه وکړي، او بالاخره ځان ور باندې پیږي. خولې وازه کړې ده 3 متره او همداسې غاپې سي وروره ګله توهین کوي، تحقیر کوي، غني خان ته توهین وکړو، نور ته توهین وکړو، او دومره دا بیا بېوسه خلک دي. اول دغه د مولانا شعرونه وګوره، باور په خدای وکړه ټولو کې شرک ده. د حافظ شیرازي شعرونه وګوره، ټولو کې شرک ده. خو هغه پارسیوانان دي، هغوی ته څه نه وایي، خو یو پښتون سره راولاړېږي یو تشبیهي شعر وایي چې هغه که هیڅ یعنې دقیق کسې نه شرک پاکستان، نه ګناه پاکستان، نه بل پاکستان، نه بل پاکستان، دا خلکو ته زور ورکوي، رشحن وایي، ملنډې وایي، بهتانونه وایي، د کفر ټاپې وایي. شپه ورځ دغه سړی په دغه ټیک ټاک کې ناست دی، ګیفټونه راټولوي، کله وایي چې شیعهګان وسېځئ، کله وایي چې پښتانه جاهله دي، کله بیا اخره کې څه وایي، زم پښتون یم، خدای له تاوان دی پښتون وشرموي، خدای له تاوان دی. هغه اوس په خېټه کې مې مرداره یم سته، نو هغه هم زما دي، خو ولې کموډ کې غورځوم؟ ځکه بوی کوي. تاسو بوین خلک هستئ، تاسو راسته خلک هستئ، تاسو جواسیس هستئ، تاسو شپه ورځ پښتو پسې غاپئ. یو شی زه تاسو ته وایم و پښتنو، د هرې ممکنې طریقې نه دا خلک غواړي چې تاسو بیا به بې عزته کوي. خپل ځان ته متوجه اوسئ، خپل ځان نه دفاع وکړئ، نور زه سوال ته نه لرم.